السلام علیکم ورحمت الله. دا روډ به چې کوم ګاډي تاسو ګورو چې چلیږي، دا ګاډو خپل څه دماغ نشته. دا اوښ آس یا خار نه دی، صحیح دی. دا یو ماشین دی، خو دې کې کوم کس ناست دی، کوم ډراور ناست دی، دا هغه په مطابق چلیږي. که چېرې دی ډراور تربیت شوی دی، یو سینسیبل، یو هوښیار کس دی، نو دا ګاډی هم بهترینې طریقې سره چلی. همیشه یاد وساتو، د تاسو ګاډي چلونه د تاسو اخلاقیاتو پته لګي، د تاسو تربیت پته لګي. ما اکثر ډرایوران په روډ باندې لیدلي دي چې هغه یا چوک پاورفل کاس دی، هغه سره ډېر بهترین او تکړه ګاډی دی، یا سرکار کې هغه سه اپروچ تا دی، نو هغه روډ کې په نورو خلکو باندې دا ګاډی سوري. اف ایکس ګاډی روان دی، الټو ګاډی روان دی، وډ کې ارنی ویر کوي، دا ګاډی ور مې ور سوري زیاړې زورل ورته کوي. ټیک شولو. نو یاد وساتو چې د تاسو اخلاقیاتو پته د تاسو ډرایوینګ نه لګي. صحیح دی. که چېرې موږ غواړو چې د مو روډونه محفوظ شي، نو موږ یو بل احترام کوو، یو بل عزت وکړو، صحیح شو، یو بل لحاظ وکړو. که چېرې موږ داسې نه کوو، د موږ روډونه بالکل سیف نشي کېدی. نن خو ته روان یې پاورفل سړی، سبا به تا زوی روان وي، یا کېدای شي ته سبا څه لوکل ټرانسپورټ کې روان وي، همداسې بل در باندې راغللو، صحیح شو، اکسیډنټ وشو، دی به څوک ذمهوار وي؟ نو ځان خیال ساتو، د نورو خلکو خیال ساتو چې د موږ روډونه محفوظ شي. مننه، آباد اوسو.